بسم الله الرحمن الرحیم. او ټاپک ته مول د حشري اکیډمۍ نه یو ځل بیا بل لیکچر ریکارډ کوو، نوی لیکچر او لیکچر دی نن په مول ټاپک باندې مول ډسکرایب کوو چې مول څه ته وایي. نو تاسو به دا خبره اورېدلې چې وین atomic mass molecular mass formula mass cationic mass and anionic mass expressed in gram Ascard mole. ډیفینیشن دی چې کله اټامیک ماس، مالیکولر ماس، فارمولا ماس، کیټاینیک ماس، اناینیک ماس په څه کې ایکسپریس شي، په ګرام کې ایکسپریس شي، دې ته موږ څه نوم وایو؟ مول ورته وایو. اوس که تاسو وګورئ نو اگزامپل به موږ والو چې فار اگزامپل هایډروجن زموږ سره یو اټم دی او د دې هایډروجن چې کوم ماس دی د اټم دی او د ماس چې کوم دی هغې ته موږ وایو اټامیک ماس. څه نوم ورته وایو؟ اټامیک ماس. او د ده اټامیک ماس دی 1 څه څیز دی؟ 1 AMU د هایډروجن اټامیک ماس دی. بیا که تاسو وګورئ زموږ سره یو مالیکیول دی او هغه مالیکیول دی H2O. څوک دی؟ H2O. اوس هایډروجن اټم نو د اټم ماس ته مونږ وایو اټامیک ماس او د دې هایډروجن اټم چې کوم ماس دی هغه دی 1 AMU. بیا دا واټر دی، د واټر چې کوم ماس دی هغه ماس ته مونږ وایو واټر، چونکې مالیکیول دی او د مالیکیول ماس ته مونږ وایو مالیکولر ماس او د مالیکولر ماس زموږ سره دی 18 AMU. څه څیز دی؟ 18 AMU. بیا که تاسو وګورئ بل یو ټرم لیکل دی فارمولا ماس. NaCl زموږ سره سره فارمولا یونټ دی. څه شی دی؟ فارمولا یونټ دی. او د دې NaCl چې کوم سره ماس دی، د ده چې کوم ماس دی نو هغه ماس ته مونږ وایو فارمولا ماس. د اټم ماس ته مونږ وایو اټامیک ماس، د مالیکیول ماس ته مونږ وایو مالیکولر ماس، د فارمولا یونټ ماس ته مونږ وایو فارمولا ماس او هغه دی 58.5 AMU. بیا یو دوه ټرم نور دي چې کیټاینیک ماس او اناینیک ماس. کیټاینیک ماس وایي د کیټاین ماس ته وایي کیټاینیک ماس او د اناین ماس ته وایي اناینیک ماس. نو کیټاین زموږ سره کومه سپیشي تاسو ته پته چې بچا باندې پازیټیو چارج راشي هغه سپیشي ته مونږ وایو کیټاین. څه نوم ورته وایو؟ کیټاین ورته وایو. نو اوس دا زموږ سره یوه سپیشي ده، په ده باندې پازیټیو چارج راغلی دی کیلشیم او دا سره کیټاین دی چونکې د خپل 2 الکترون لاس کړي دي چې لاس کړي دي څوک چې الکترون لاس کړي او پازیټیو چارج پرې راشي نو هغه سیسته مونږ کیټاین وایو او د کیټاین ماس ته مونږ وایو کیټاینیک ماس. نو چې اوس دا کوم کیټاین دی د ماس څومره دی؟ د ماس دی زموږ سره 40 AMU. څه شیز دی؟ 40 AMU. بیا که تاسو خیال وکئ بل یو ټرمز ما لیکلی دی، هغه ټرم دی اناینیک ماس. اناینیک ماس مین د اناین ماس. اوس هغه اناین زموږ سره دی کلورین ماینس. اوس دا کلورین چې دی که نه د الکترون ګین کړی دی، چې کله څوک الکترون ګین کړي نو دې سیس ته مونږ وایو اناین او د اناین ماس ته مونږ وایو اناینیک ماس او د ماس څومره دی اناینیک ماس؟ هغه دی 35.5 AMU. اوس وګورئ په ډیفینیشن کې ما به رسې لیکلي چې کله اټامیک ماس، مالیکولر ماس، فارمولا ماس، کیټاینیک ماس، اناینیک ماس په څه کې ایکسپریس شي، په ګرام کې ایکسپریس شي، دې سیسته مونږ مول وایو. اوس تاسو وګورئ دا اټم دی، د اټم ماس اټامیک ماس، دا سره مالیکیول دی، د مالیکیول ماس ته مونږ وایو مالیکولر ماس، دا مالیکولر ماس شو. دا فارمولا یونټ دی، د فارمولا یونټ ماس ته مونږ وایو فارمولا ماس. دا سره کیټاین دی، د کیټاین ماس ته مونږ وایو کیټاینیک ماس، دا د اناین، د اناین ماس ته مونږ وایو اناینیک ماس.
اوس چې زه کله څه وکړم دا ایکسپریس کم ایکسپریس مین ظاهر یې کم په څه کې ظاهر کم په ګرام کې د دې په ځای دلته ولیکم 1 ګرام دلته زه ولیکم 18 ګرام دلته زه ولیکم 58.5 ګرام دلته شي 40 ګرام دلته څه شي 35.5 ګرام اوس تاسو وګورئ एटॉमिक मास मूंग एक्सप्रेस को बस की प्रोग्राम की मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्सप्रेस को प्रोग्राम की कैटायनिक मास फार्मूला मास ऑफ एक्सप्रेस को प्रोग्राम की कैटायनिक मास ऑफ एक्सप्रेस को प्रोग्राम की एनायनिक मास ऑफ एक्सप्रेस को प्रोग्राम की मतलब द mu बजे मुसुली का ग्राम वली को दिस इज द वाई मोल दी द सुनु वाई मोल दा बजे मुसर सशी दा बशी 1 मोल दा बशी 1 मोल दा बशी 1 मोल दा बशी 1 मोल او دا بس شي 1 مول بشي نو که تاسو وګورئ په ډیفینیشن کې موږ دا خبرې کړې چې کله کیټاینیک ماس انایونیک ماس فارمولا ماس مالیکولر ماس او اټامیک ماس بیا اټامیک ماس مالیکولر ماس فارمولا ماس کیټاینیک ماس انایونیک ماس ایکسپریس شي په ګرام کې ګرام 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 دا اوس په ګرام کې ایکسپریس شون دي سیستم مونږه مول وایو نو چې کله اټامیک ماس مالیکولر ماس فارمولا ماس کیټاینیک ماس او انایونیک ماس په څه کې ایکسپریس شي په ګرام کې ایکسپریس شون دي سیستم مونږه وایو مول څو ورته وایو مونږه مول ورته وایو نو دا زموږ سره یو مول دی دا یو مول دی دا یو مول دی دا یو مول دی دا سره یو مول دی ٹھیک شو وس دا یو مول تاسو ګورئ دا هایدروجنو د هایدروجن اټامیک ماس 1 AMU هغه موږ ایکسپریس کو په ګرام کې دي ته موږ ونمول وي دغه سره د مالیکولر ماس زموږ سره 80 AMU هغه موږ ایکسپریس کو په ګرام کې موږ ورته سوي مول ورته وي دغه سیدا سو فارمولا یونټ وي د فارمولا یونټ ماس څومره فارمولا ماس هغه 58.5 AMU موږ ایکسپریس کو بس کې په ګرام کې موږ ورته سوي مول نو چې کله اټامیک ماس مالیکولر ماس فارمولا ماس کیټاینیک ماس او انایونیک ماس بس کې ایکسپریس شي په ګرام کې ایکسپریس شي کنه دې ته بیا مول وایو څه نوم ورته وایو مول ورته وایو ټیک شو مول به ریپرزینټ کو پس باندې نو مول به ریپرزینټ کو پسمال ان باندې په دې باندې موږ څه کو ریپرزینټ کو وای په کیمستري کې مول موږ ریپرزینټ کو پسمال ان باندې اوس کې تاسو خیال وکړئ دې پورې خدا قصه شو کلیر شو بیا بل یو ټرم دې زموږ سره هغه ټرم ته موږ وایو ایوګیډرو نمبر څه نوم ورته وایو ایوګیډرو نمبر ورته وایو چې ایوګیډرو نمبر څه شی دی ایوګیډرو وس بل د مول کانسپټ نه بعد زموږ سره دی ایوګیډرو نمبر چې ایوګیډرو نمبر څه شي دی وایي نو څنګه تاسو ته پته موږ وایو چې 1 مول اف ایوریثینګ دا اوس یو مول د چا دی د هایدروجن دی دا یو مول د چا دی د اوبو دی دا یو مول د چا دی د سیل دی دا یو مول د کیټاین دی دا یو مول د چا دی د اناین دی اوس دا یو مول چې دی کنه 1 مول اف ایوریثینګ 1 مول اف ایوریثینګ سو 1 مول اف ایوریثینګ the har uses chi kana the har uses 1 mole of everything consists of 6.023 Zarbitan raised to the power 23 particles the har uses chi sai یو مولی کنه د هر یو څه یو مولی کاغه یو مول د هایدروجنی کاغه یو مول د اوبوي کاغه یو مول د NaCl کاغه یو مول د کیټاین او کاغه یو مول د اناینی چې د هر یو څه یو مولی کنه چې د هر یو څه یو مولی هغه په سبا باندې مشتملي په 6.023 ضربتن شبا 23 پارټیکل باندې مشتملي ویګی تاسو د هر یو څه یو مولی کاغه د هایدروجن یو مول دی کاغه د اوبو یو مول دی کاغه د NaCl یو مول دی کاغه د کیټاین دی کاغه د اناین دی خو چې مطلب تاسو څه شی عمره چوتوي کنه د هغه یو مول هغه مشتملي بس باندې په دې نمبر باندې مشتملي په 6.023 ضربتن شبا 23 پارټیکل او دې نمبر ته مونږ وایو ایوګیډرو نمبر دې نمبر ته مونږ څه وایو and this number we called ایوګیډرو نمبر دې نمبر ته موږ څه وایو ایوګیډرو نمبر ورته وایو ٹھیک شو د هر یو څه یو مول بس باندې مشتملي په دومره پارټیکل باندې مشتملي او دې پارټیکل ته موږ څه وایو یا دې نمبر ته موږ وایو ایوګیډرو نمبر
آسان دی کنه ګوره ټاپک ډیر زیات آسان دی اکثر په دې کې سټوډنټان څنګه کنفیوز کیږي چې مطلب څنګه دی یو مول په دومره نمبر پارټیکل باندې مشتمل یو څنګه پاسیبل ده که تاسو وګورئ مونږ ته پته چې یو درجن څه ته وایي یو درجن څه ته وایي نو ما ته هم پته ده تاسو ته هم پته ده چې یو درجن می 12 پارټیکل یو درجن می 12 پارټیکل نو چې څنګه یو درجن یې کنه کله هغه د هر څه دي که یو درجن د مالټو وي که یو درجن د کینوال وي که یو درجن د مارکر وي که یو درجن د کورسو وي که بل یو څیز یو درجن سي اگئی که یو درجن سي کیلی وټ ایور چې هر یو څیز خو یو درجن نغه په سبا باندې مشتملي په 12 پارټیکل باندې مشتملي څومره پارټیکل به کې 12 پارټیکل کوز دا یو درجن د هر څه دي په دې یو درجن کې وسې 12 پارټیکل به کې څومره پارټیکل به کې 12 پارټیکل چرته چوم تاسو ته چاوي چې یو درجن اټس مین 12 پارټیکل نو چې چرته تاسو ته چاوي چې یو مول یو مول مین دومره پارټیکل په یو مول کې څومره پارټیکل دومره پارټیکل به کې په یو مول کې دومره پارټیکل څنګه چې په یو درجن کې صحیح 12 نمبر یې کنه د سی په یو مول کې صحیح دومره پارټیکل به کلیر نو زه دې سیم لیکل شم کنه چې په یو مول کې زما سره د څومره پارټیکل یې زه دې لیکل شم کنه چې په یو مول کې زما سره پارټیکل دلته څومره زما سره پارټیکل 6.023 ضرب 10 raised to the power 23 دلته دې لیکل شم چې 6.023 ضرب 10 raised to the power 23 6.023 ضرب 10 raised to the power 23 6.023 ضرب 10 raised to the power 23 دلته بس شي 6.023 ضرب 10 raised to the power 23 اوس وګورئ د په یو مول کې د چا یو مول دی د هایدروجن څومره پارټیکل دي دومره د چا یو مول دی د اوبو څومره پارټیکل دي دومره د چا یو مول دی د NaCl څومره پارټیکل دي بګي دومره د چا یو مول دی د کیټاین د کم کیټاین د کیلشیم څومره پارټیکل دي بګي دومره د چا یو مول دی د اناین د کم اناین د Cl وس په دې څومره پارټیکل دومره دا پارټیکل ګورئ د ټول لپاره سیم دی دا پارټیکل ټول لپاره سره سیم دا وګورئ دا وګورئ دا وګورئ د ټوټل پارټیکل سره د یو مول او یو دا پارټیکل سره سیم دي دوه سړون ته 1 مول دومره پارټیکل 1 مول دومره پارټیکل 1 مول دومره پارټیکل 1 مول دومره پارټیکل خودل ته وګورئ ګرام سره ډیفرنٹ دي 1 ګرام 18 ګرام 58 ګرام 40 ګرام 35.5 ګرام ګرامونه ډیفرنٹ دي نمبر اف پارټیکل او نمبر اف مول سره یو شان دي ګرامونه سره ډیفرنٹ دي او نمبر اف مول and نمبر اف پارټیکل سره یو شان دي څنګه وس دلته کنفیوژن پیدا کیږي چې څنګه په دومره نمبر اف پارټیکل کې سره په دومره ګرام کې هم یو مول او دومره پارټیکل دی بګي په دومره ګرام کې هم یو مول او دومره پارټیکل دی یا 58.5 ګرام فوټر غټه ویلیو دا او 1 ګرام سره وړه ویلیو دا نو په دومره ګرام کې موږ څنګه وایو چې دومره پارټیکل یو مول دی او په دومره ګرام موږ څنګه وایو چې دا یو مول او دومره پارټیکل دی بګي نو که تاسو خیال کړئ زموږ د بار دا خبره سمیټر نه کوي لکه څنګه که تاسو ته پته تاسو څوک وایي یو درجن کورسۍ نو یو درجن کورسۍ مين چې دا غي وزن سیوا لري کنه ماسي سیوا نه دي او موږ ته څوک وایي یو درجن سره مارکر نو د یو درجن مارکرو ماس پسې کم به یا د یو درجن پینونو ماس پسې کم به کنه به خو مطلب چې یو درجن نو 12 پارټیکل یا دغه د کورسوم یو درجن نو اټس مین 12 پارټیکل نو په یو درجن کورسو کې هم 12 پارټیکل جی 12 دولس کورسۍ وي او په یو درجن مارکرو کې هم سي 12 مارکري وي وس دا زموږ لپاره میټر نه کوي چې د ما څومره دی او داغه ما څومره دی خو چې یو درجنی نو سبا په کې 12 پارټیکل به بګي وس کده دی وزن سی وای او وزن سي کمی کدا مارکري او کدا کورسي د قصي کله دوسي ما سی وای او کما سي کمی خو چې دی سو په ګرام کې کله موږ د ایکسپریس کو کنده ته یو وای 1 مول او د بدی یو مول کې دومره پارټیکل یې وس د موږ پس کې ایکسپریس کړي په ګرام کې ته موږ یو مول وایو په دې کې دومره پارټیکل پوه شوي تاسو وس کې ان کیس دا نمبر ډبل شو وس موږ دا خبر وکړه چې په یو مول د څه برابر دی د 18 ګرام برابر دی د واټر یو مول برابر دی د 18 ګرام دی ګرامونه د وس موږ څه وایو مولر ماس ورته وایو وس د موږ سره بل یو ټرم دی غټرم دی څه مولر ماس سره مولر ماس نو که تاسو دې ته وګورئ کنه دا یو مول دی د چا د هایدروجن دا یو مول برابر دی د 1 ګرام نو اټس مین چې د هایدروجن مولر ماس سره 1 ګرام دی دغه څه کې تاسو وګورئ د واټر نه د واټر د یو مول برابر دی د 18 ګرام نو د خبره مطلب دا شو چې د واټر مولر ماس سره 18 ګرام دی دغه څه یو مول د NaCl سره برابر دی
د 58.5 ګرام برابر دی کنه. د خبرې مطلب دا شو چې د 58.5 ګرام چې دی دا سره مولر ماس دی چا د NaCl، ځکه چې د یو مول برابر دی دومره څه ماس برابر دی. نو مولر ماس ته وایي د ماس اف 1 مول اف سبستانس is called molar mass. د ماس اف 1 مول د ماس اف 1 مول اف سبستانس د ماس اف 1 مول اف سبستانس د یو سبستانس چې یو مول کنه د یو سبستانس چې صحیح the mass of 1 mole of substance is called molar mass. دې ته موږ molar mass وایو. د یو مول سبستانس او ماس ته موږ وایو molar mass ورته وایو. یو مول د یو مول ماس دا هم د یو مول ماس دی، دا هم د یو مول ماس دی، دا هم د یو مول ماس دی. نو د دې لپاره د مولر ماس دی 1 ګرام دی، د مولر ماس دی 18 ګرام، د مولر ماس دی 58.5 ګرام، د مولر ماس دی 40 ګرام او د مولر ماس دی 35.5 ګرام. نو د هر یو سیز یو ماس ته مونږ وایو مولر ماس. ما په ډیفینیشن کې ولیکل چې د ماس اف 1 مول اف سبستانس is called molar mass. د یو سبستانس د یو مول ماس ته موږ څه وایو؟ مولر ماس ورته وایو. څه نوم ورته وایو؟ مولر ماس. نو دا ټوټل زموږ سره سبستانس دي کنه دي، او دا سبستانس یو مول دی کنه دي، دا هم د یو سبستانس یو مول دی، دا هم د یو سبستانس یو مول دی، دا هم یو مول دی، دا هم یو مول دی، دا هم یو مول دی. نو د یو مول چې کوم ماس دی دا مولر ماس، د یو مول چې کوم ماس دی دا مولر ماس دی، د یو مول چې کوم ماس دی دا مولر ماس دی، دا ماس دی. د یو مول چې کوم سره ماس دی دا مولر ماس دی. ټیک شو؟ نو د یو مول چې کوم ماس دی هغه ته موږ څه وایو؟ مولر ماس ورته وایو. اوس د دې پورې خبره کلیر چې د ماس اف 1 مول اف سبستانس is called molar mass. د یو سیز د یو مول ماس ته مولر ماس وایي. او دا خبره موږ د کلیر ده چې د واټر یو مول برابر دی د 18 ګرام. د څه برابر دی؟ د 18 ګرام. د 18 ګرام چې د واټر یو مول برابر دی د واټر مولر ماس دی 18 ګرام. خو ان کیس په کوېسچن کې راشي زموږ نه کوېسچن وکړي چې د واټر 32 ګرام بل څومره مول برابري، یا د واټر 50 ګرام بل څومره مول برابري، یا د واټر 60 ګرام بل څومره مول برابري. نو بیا به زموږ لپاره کیلکولیشن صحیح لګ ډیفرنٹ وي. لکه د دې خبره مو ته پته چې د واټر یو مول برابر دی د 18 ګرام، خو اوس د واټر صرف 50 ګرام دی. نو دا به څو موله برابري د څومره موله به برابري. نو دې لپاره بیا موږ څه کوو؟ یو فارموله به یوز کوو. هغه فارموله زموږ سره ده چې مول از ایکول ټو فارموله سره چې مول از